دویم علامه د خوارجو څه وه؟ هغه دا وه چې خوارج ډېر بې ادبه وو. په لوړه اندازه بې ادبي دا په خوارجو کې وه. بیا ورځم بخاري شریف ته. بخاري شریف 2 جلد 1040 صفحه. هلته دا واقعه ذکر ده چې پیغمبر علیه السلام چې د حنین غزوه خلاصه کړه، برای دا غنیمتونه تقسیمول پر دا صحابه کرام. نو غنیمت دی پیغمبر علیه السلام تقسیمایی، په دې منځ کې یو سړی رالی په څه نامه؟ ذوالخویصره. دا د خوارجو مشر و. ذوالخویصره د ټولو خوارجو مشر و. دا رالی پیغمبر علیه السلام ته کښېنستی. څه ورته وایي؟ اتق الله یا رسول الله یا محمد. بعضی روایاتو کې داسې اعدل یا رسول الله، اے محمد علیه السلام عدل وکړه، ظلم ونه کې په دا تقسیم کې. دا غنیمت چې تقسیموي داسې ونه کې چاته ډېره حصه ورکړي، چاته لږ حصه. ظالم د ځانه جوړ نه کې. اعدل یا رسول الله، ای د الله رسول عدل وکړه، ظلم مکوه، ظالم درڅه جوړ نشي. پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي؟ ویلک فمن یعدل اذا لم اعدل. تا لره دې هلاک، نو چې زه عدل ونه کړم څوک یې کوي؟ د پیغمبر علیه السلام په مثل څوک به وي په دنیا کې؟ نه. نو پیغمبر علیه السلام وایي چې زه عدل ونه کړم، زه ظالم سم، نو به څوک عادل وي؟ تا لره دې هلاک وي ای ذوالخویصره. دا چې څنګه د بې ادبۍ خبره وکړه. لوی عمر رضی الله تعالی عنه په دا مجلس کې و. او پیغمبر علیه السلام ته څه وایي؟ ائذن لی یا رسول الله اضرب عنقه. اجازه راته وکړه چې غاړه یې ورپرېږدم د دې ذوالخویصره. دا څونه بې ادبه دي. پیغمبر علیه السلام ول پرېږده، کار مه پلره. دا د بخاري شریف واقعه ده. ګوره ذوالخویصره د خوارجو څه دي، د پیغمبر علیه السلام سره د داسې شخصیت سره څونه بې ادبه دي. وایي ګوره ظلم ونه کې، عدل وکړه. دا بې ادبي، دا بې حیایي، دا د خوارجو خاصه وه. د اوس عصر سلفیان هم دغسې بې ادبه دي. تاسې ګورئ دا وهابیان چې د الله عز وجل نوم یادوي، الله یادوي. عز وجل نور سره وایي، جل جلاله نور سره وایي. وایي الله داسې وایي، الله داسې ویلي. د پیغمبر علیه السلام نوم چې یادوي، وایي نبي داسې ویلي دي صلی الله علیه وسلم یا علیه الصلاة والسلام. دا نور سره وایي. وایي نبي داسې وکړه، نبي داسې ویلي دي، نبي مړ سو، نبی چاته پیدا نشي رسولی. دغسې الفاظ وایي. د یو چا خبر مې واورېده، دا لفظ د نبي 12 که 14 واره ویلی دي. په تقریر کې یو وار یې هم صلی الله علیه وسلم نه دی ورسره ویلی، یا علیه الصلاة والسلام یې نه دی ورسره ویلی. د پیغمبر علیه السلام د نامه سره داسې بې ادبه دي. راکشت څه صحابه کرامو ته موږ تاسې چې یو صحابي یادوو څه وایو؟ رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه. صحابه کرام سره خو دغه لفظ ویل کېږي رضی الله تعالی عنه. وابیان څه وایي؟ وایي ابو بکر داسې ویلي دي، عمر هغه ویل، عثمان داسې وایي، علي داسې وایي. دا بې ادبي نه ده. زموږ د فقهاو، زموږ د امامانو نومان یادوي د پسخند په طرز، استهزا پکې. د ابو حنیفه او د نورو امامانو نومان سره یادوي، خپلې خنداوي پکې. زموږ په امامانو، زموږ په فقهاو استهزا کوي. دا دغه بې ادبه دي. امام اعظم خو پرېږده، دا خو به یو تابعي صحابه ته ورپورته سه. د صحابه کرامو په باب تاسو ته د وهابیانو عقیده معلومه ده.
پر صحابه کرامو د مبتدعینو فیصله کوي، وای صحابه مبتدعین دي، وای په بدعت اخته و صحابه کرام. یو دوه مثال درته وایم. لوی عمر رضی الله تعالی عنه دا وای مبتدع دی، دا بدعتی دی، تراویح یې 100 رکعاته کړی. 100 رکعاته تراویح خو وای پیغمبر علی السلام نه دی کړی، دا خو لوی عمر 100 رکعاته کړی، دا بدعت والا دی، دا مبتدع دی. دا د جمعې د لمانځه سره هغه اول اذان چې موږ کوو، هغه اذان د پیغمبر علی السلام په عصر کې نه و. د پیغمبر علی السلام په عصر کې دغه اذان و، دا د خطبه سره چې کېږي دغه اذان و، هغه اول اذان په هغه عصر کې نه و. دا د چا په وخت کې بیا پیدا سو؟ د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. و بیان سوی وای حضرت عثمان مبتدع دی، وای دا خو دوم اذان یې مشروع کی. کله د نبی علی السلام په وخت کې دوم اذان وو، دا اوس چې اول کو، وای دا مبتدع دی، دا بدعتی دی. او دا خبرم واوري چې ټول سلفیان وایي وای په بدعت کې حسنه نشته. دا موضوع بم بیا یو جمعه بحث وکړو. وای په بدعت کې حسنه نشته، بدعت ټول سیئه دي، هر بدعت وای گمراهی ده. نو 100 رکعاته تراویح خو دی بدعت بولي. دا اذان د جمعې د لمانځه سره دوم چې وسې اول کو، دا بدعت بولي. نو بدعت خو گمراهی سوله. نو د دې په فتوا لوی عمر گمراه دی، نعوذ بالله. د دې په فتوا حضرت عثمان رضی الله عنه گمراه دی، وای دا مبتدعین دي. زه به تاسو ته د یو کتاب حواله پیش کوم، تاسو کتاب فروشي ته ورسئ. یو کتاب دی په څه نامه؟ صحابه کرام د اهل حدیثو سلفیانو په نظر کې، دغه نوم دی. ایریج خمنه صحابه کرام د اهل حدیثو سلفیانو په نظر کې. دا کتاب چا جوړ کړی دی؟ دوه علماو، مولانا ابو بکر غازی فوری، بل مولانا عبد الخالق سنبلی رحمهم الله تعالی. دا دوا حنفی علماء دي، دیو دا کتاب جوړ کړی. په دې کتاب کې د وهابیانو د کتابو څخه هغه خبرې را نقل کړي دي چې وهابیان ویلي دي چې صحابه کرام گمراهان و، هغه په دین نه پوهېدل. دا کتابو حوالې هم پکې دي. تاسو دا کتاب رانیسئ، تاسو وګورئ چې د صحابه کرام په باب د وهابیان څه وایي. ازمر امام اعظم خو پرېږده، هغه به تابعي. ازمر فقها پرېږده، په صحابه کرامو دغسې خبرې کوي. وای دا په قرآن نه پوهېده، وای دا په دین نه پوهېدله. امین سلفي یو کتاب جوړ کړی، فتاوا الدین الخالص. په دې کې لیکلي ولقد اخطأ ابو بکر، وای ابو بکر صدیق خطا سوی دی، په قرآن نه دی پوه سوی، په دین نه دی پوه سوی. او په ټولو صحابه کرامو کې اعلم د صحابه ابو بکر صدیق. په صحابه کرامو د بدعتیانو فیصله کوي، هغه مبتدعين بولي، هغه وای په دین نه پوهېدل، هغه وای د خپل نفسي خواهشاتو تابع و. داسې الفاظ لیکلي دي. صحابه کرام څنګه خلق دي؟ الله عزوجل په قرآن کریم کې په دنیا کې پر ټولو صحابه کرامو د جنت زیری کړي دي. یوازې 10 مبشره نه دي چې هغه 10 کس دي د جنت زیری پر سوی، یا پر ټولو صحابه کرامو الله عزوجل په دې دنیا کې د جنت زیری کړي دي. له مغفرة ورزق کریم. قرآن کریم کې داسې الفاظ د صحابه کرام په اړه راځي. نو چې الله عزوجل پر یو چا د جنت زیری کوي، هغه به څنګه شخص وي؟ وهابیان هغه څوک چې الله عزوجل د جنت زیری پر کړی دي، پر هغه د مبتدعين او د گمراهان وایي. دا څونه بې ادبي ده. دا هغه د خوارجو بې ادبي راغله په دغه وهابیانو کې شنه سوله. دا هغه دومره علامه وه.